ستړیا او بخونکي څښتن طلا په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، په تېره ویډیو کې در ویډیوی قبلي موږ او تاسې څلورم لوست نومځري ولوستل. دا چې نومځري څه وو او د څه له مخې ګردانېدل، کوم ډولونه یې درلودو. په لومړۍ برخه کې شخصي نومځري کوم نومځري وو، آیا په یوازې توګه کارول کېده که نه کارول کېده، همداسې کمزوري نومځري، متصل منفصل نومځري، ملکي نومځري، اشاري نومځري او استفهامي نومځري. په دې هکله مو پوره بحث وکړ، در این مورد کاملا بحث داشتیم او زده مو کړل. نن راځو امروز میایم او ښکلی او ښایسته د هیواد یو ښار لولو، یو ولایت یې لولو، یک ولایت کشور خود را مطالعه میکنیم او پرې پوهیږو چې دغه ولایت کومې ښېګڼې لري، این ولایت کدام خوبی ها را داره او څه ډول یو ولایت دی، چگونه یک ولایتی هسته. پنځم لوست درس پنجم کندهار. کندهار په اړه به په پښتو ژبه خبرې کوو، در مورد کندهار به زبان پشتو یاد میگیریم، گپ میزنیم، نوی کلمه به زده کوو، کلمات جدید را یاد میگیریم. کندهار به پیژنو، کندهار را میشناسیم، دا چې کرنیزه برخه یې څه ډول ده، کومې دریاوې لري یا کوم سیند لري، او بل همداسې ولسوالۍ یې کومې دي، اقلیم یې څه ډول دی. په دې هکله به پوره بحث وکړو. نو له ما سره یو ځای اوسئ تر څو دغه درس زده کړئ. هیواد زموږ کور دی، وطن خانه ماست. هیواد کشور یا وطن، وطن خانه ماست. موږ باید د خپل کور په اړه در مورد معلومات ولرو، داشته باشیم. ما باید در مورد خانه خود معلومات داشته باشیم. در خپل هیواد ولایتونه، ولسوالۍ، بازارونه، حاصلات، صادرات، واردات او نوری و غیره باید وپیژنو، باید بشناسیم. ما باید ولایات کشور خود را، ولسوالی، بازارها، حاصلات، صادرات، واردات کشور خود را بشناسیم، وپیژنو، بشناسیم. په دې لوست کې به د خپل هیواد د یوه ولایت او پخوانۍ پلازمینې کندهار په اړه معلومات ترلاسه کړو. در این درس در مورد یکی از شهرهای قدیمی یا هم ولایت‌های قدیمی و یا هم پایتخت قدیم افغانستان معلومات به دست میاریم. کندهار در زمان میرویس نیکه چی بود؟ مرکز بود، یا هم در زمان احمدشاه بابا هم چی بود؟ مرکز بود، یعنی د افغانستان مرکز و پایتخت. د چا په پادشاهي کې د کندهار پر ځای کابل پلازمینه وټاکل شو. در پادشاهی کې به جای کندهار کابل پایتخت انتخاب شد، وټاکل شو، انتخاب شد. خرقه شریفه د افغانستان په کوم ښار کې دی؟ خرقه مبارک لباس حضرت محمد در کدام شهر افغانستان است یا کدام ولایت افغانستان است؟ کندهار د هیواد په سویل لویدیز، سویل جنوب، لویدیز غرب، جنوب غرب پروت دی، موقعیت دارد. کندهار در جنوب غرب کشور موقعیت دارد. کندهار د افغانستان لسترو تاریخی ښارونو، کندهار که است از شهرهای بزرگ تاریخی، ستر و بزرگ، از شهرهای بزرگ تاریخی څخه شمیرل کیږي، شمرده می شود. په 1940 میلادی کال کې در سال 1747 میلادی د افغانستان نومیالی امپراتور مشهور افغانستان، نومیالی مشهور احمد شاه بابا کندهار خپل مرکز وټاکه. کندهار را مرکز خود تعیین کرد، یعنی که پایتخت افغانستان او را تعیین کرد که ما براتون گفتم. احمد شاه بابا په کندهار کې د احمد شاهی ښار بنسټ کېښود، اساسش گذاشت. احمد شاه بابا در قندهار اساس شهر احمد شاهی را گذاشت. د تیمورشاه په وخت کې، در زمان تیمورشاه د کندهار پر ځای کابل پلازمینه وټاکل شو، به جایش کابل پایتخت شد در وقت تیمورشاه. د کندهار ختیځ یعنی شرق او سویل و جنوب لور طرف، به طرف جنوب و شرقش بلوچستان پروت دی، بلوچستان موقعیت داره. لویدیز لور تا هلمند، به طرف غربش هلمند،
شمال ته یې ورزگان او شمال ختیځ ته و شمال شرقش زابل پروت دی. زابل موقعیت داره. کندهار 12 ولسوالۍ لري. کندهار 17 ولسوالۍ داره. د کندهار اړوندی ولسوالۍ دادی. ولسوالی های مربوطه کندهار این هست: خاکریز، ارغنداو، ریگستان، خوارک، میوند، سپین بولدک، معروف، دامان، ژړی یا ژړی، غورک، میانشین، ډنډ، نیخ، پنجوایی، شاولی کوټ، شګه او ارغستان. کندهار نیمه صحرایی اقلیم لري. کندهار اقلیمی چی داره؟ نیمه صحرایی داره. این آب و هوایش صحرایی است. هوایش با مختلف سیمو که در مناطق مختلفش توپیر کوي، تفاوت داره، فرق میکنه. د ورښت کچه ورښت بارندگی، کچه سطح بارندگیش ډیره ټیټه ده، بسیار پایین است. په زیاترو سیمو کې در بیشترین مناطق د ورښت اندازه بارندگیش په یو کال کې در یک سال له 100 څخه تر 400 میلی مترو پورې رسیږي. از 100 تا 400 میلی متر میرسد. د ارغنداو، ترنک او وچ مانده بهاندو سیندونو د کندهار کرنیزې ځمکې خړوبې کړې دي. دریاهای خروشان، وچ مانده، ترنک و ارغنداو این 3 دریا هستند. زمین های زراعتی کندهار را آبیاری کرده. خروبی کردی یعنی که آبیاری کرده. هلمند سیند هم، دریای هلمند هم لکندهار ولایت څخه تیریږي، از ولایت کندهار میگذره. خوب په کرنه کې اما در زراعت تری ګټه نه اخیستل کیږي، ازش استفاده نمیشه. این دریای هلمند درسته که از کندهار میگذره ولی اصلا ازش فایده گرفته نمیشه. غنم، گندم، جوار، جواری، شوله او وربشی و جو مهم غله دانی دی. دانه ها و غلجات مهمش هستند. انگور، انار، هندوانه یعنی تربوز، خټکی، خربوزه او نوری مهم میوه دي. میوه‌جات مهمش هستند. د کندهار انار، انگور او شکرپاره یعنی نیشکر ځانګړی شهرت لري، شهرت خاص داره انگور، انار و شکرپارش. او د افغانستان د صادراتو لوی برخه جوړوي و بخش بزرگ صادرات افغانستان را می سازد. په کندهار کې ډول سبزیانی در کندهار سبزی های متفاوت قسم لکه مانند پالک، گندنه، کاهو، کرم، گلپی، کدو، تیپر، شلغم، دنیا، گشنیز، پیاز، مولی، بادرنگ، بینده، بامیه، توره مثل کدو هست ولی پوستش زخیم و خاردار رقم هستن، مرچ او نور هم په زیات اندازه کرل کیږي و دیگه هم به اندازه زیادی کشت میشه. کرل کیږي، کشت میشه. په وچو میوو کې در میوه‌جات خشکش وڅکي یا ممیز د ځانګړي یادونې وړ دي. ممیز یا کشمشش قابل یادآوری خاص هسته. یادآوری دغه وڅکي این کشمش څو ډولونه لري، چند نوع داره او د افغانستان د صادراتو لوی برخه جوړوي و بخش بزرگ صادرات افغانستان را جور میکنه. پلاسی صنایعو کې در صنایع دستیش غاړي جوړونه، یخن جور کردن او خلی جوړونه و کلا جور کردن په سیمه کې خاص شهرت لري. در منطقه شهرت خاصی داره، یعنی یخنشو که جور میکنن. لباسای مردار اگر دیده باشین یا لباسای افغانی رو دیده باشین، یخنشو بسیار قشنگ جور میکنن. د کندهار د ویش بندر للاری ډیر توکی بسیاری از مواد افغانستان راځي به افغانستان می، یعنی از راه بندر چی؟ ویش بندر صادرات و واردات چی میشه؟ در اینجا صورت میگیره. او له افغانستان څخه بهرنیو خارجي هیوادونو ته لیږدول کیږي، انتقال داده میشه، یعنی به افغانستان میره و از افغانستان به کشورهای خارج میره.
غواوی، گاوها، اوښان، شترها، میگی، گوسفندها، پسون گوسفندها، میگی گوسفند مادر، پسون گوسفند نر، آسون اسبها، اوخره و خر یا مرکب مهم څاروي حیوانات مهمش هستند. کندهار ولایت ډیر تاریخي سیمې او ودانۍ لري. ولایت کندهار مناطق و آبادی‌های تاریخی هم داره، یعنی جاهای تاریخی هم داره. مندیگک غونډۍ، تپه مندیگک، پنجوایی، شمشیرغر، چهلزینه، لکی غر، کوه دنبکتار یا سرپوزه، کوهجالا غر، نارنج ماڼۍ، قصر نارنج، حسین شاهی ارگ حسین شاهی او خرقه مبارک او نور یه لرغونی تاریخی ځایونه دي و دیگرایش جاهای مهم تاریخی هستن. اینا اسمهای خاص هستن، نمیشه که معنا کنیم، بعضی هایش که معنا میشد خب معنا کردیم. مبارک خرقه مبارک چی هست اصلا؟ ده حضرت محمد صلی الله علیه و لباس دی، لباس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که در صنف 9 شما باز میتونین که ویدیوش ببینید. ده احمد شاه بابا د واکمنی پر محال به وقت واکمنی پادشاهی، در وقت پادشاهی احمد شاه بابا کندهار ته راوړل شو، به کندهار آورده شد. مبارک خرقه ته په کندهار کې یو ښکلې ودانۍ جوړه شوې ده. برای این خرقه مبارک یا لباس مبارک در قندهار یک آبادی قشنگ جور شده است. دغی ودانۍ ته ګڼ خلک به این آبادی، بیشترین مردم، تعداد زیادی از مردم د مبارک خرقه د لیدو په موخه ورځي. به دلیل یا به علت دیدن خرقه مبارک به اینجا چی میشن؟ میرن به هدف دیدن خرقه مبارک و کندهار میرن. په 11 هجری قمری که در سال 1121 هجری قمری ملی مشر میرویس خان نیکه په کندهار کې ملی حکومت جوړ کرد. در کندهار حکومت ملی را جوړ کرد. په 11 کې در سال 1161 هجری قمری احمد شاه بابا د افغانی امپراتوری بنسټ کېښود. احمد شاه بابا اساس امپراتوری افغانی را در کندهار گذاشت. د دغه امپراتوری پلازمینه کندهار ښار و. پایتخت یا هم مرکز این امپراتوری شهر قندهار بود. د قندهار ښار په پخوانیو وختونو کې د سیاسی مرکز ترڅنگ شهر قندهار در وقتهای قدیم در پهلوی مرکز سیاسی ادبی مرکز هم پاتې شوی دی، مرکز ادبی هم مانده. این کارهای ادبی و فرهنگی هم در اینجا صورت گرفتن، لکه مثل د هوتکیانو په وخت کې کمی میرویس نیکه هوتکی ها هم میگن در وقت هوتکی ها او بیا راوروسته و باز بعدا د احمد شاه بابا پادشاهی په وخت کې در زمان پادشاهی احمد شاه بابا په دغه مرکز کې د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا یا پراختیا لپاره ډیر کارونه شوي وو. یعنی په پښتو ژبې ته د میرویس خان او احمد شاه بابا په وخت کې ودې او پرمختیا لپاره ډیر کارونه شوي دي. د دې ترڅنګ در پهلوی این د پښتو ژبې نامتو شاعران په دغه مرکز کې پالل کېدل. شاعران مشهور زبان پشتو در این مرکز پرورش داده میشد. پالل کېدل یعنی پرورش داده میشد او په ادبی کارونو بوخت و به کارهای ادبی مصروف بودند. بوخت مصروف. پښتو ژبې ځینې مشهور کتابونه، بعضی کتابهای مشهور زبان پشتو لکه پټه خزانه او معرفت الافغانی په دغه وختونو کې لیکل شوي دي. در این زمانه ها چی شدن؟ نوشته شدن. د متن لنډیز د افغانستان په لویو بزرگ او مشهور ښارونو یا شهرونو کې یو هم کندهار دی. کندهار است چې د هیواد په جنوب لویدیځ یا سویل لویدیځ جنوب غربش پروت دی، موقعیت داره او د تاریخی اهمیت له مخې و از روی اهمیت تاریخیش د یادولو او پیژندلو وړ دی، قابل یادآوری و شناختن است.
کندهار ولسوالۍ لري. ابدا ولسوالي داره. اقلیم یعنی مسیح صحرایی دی. د اورښت اندازه یې په کال کې له 100 نه تر 400 میلی متر رسیږي. اندازه بارندگیش از 100 متر تا 400 میلی متر میرسد در سال. د کندهار ولایت ډول غله یعنی غلجات، دانه، حبوبات او راز میوه لري و میوه های متفاوت داره، مختلف داره چې مشهوری میوه انار او انگور دی. د کندهار ولایت یا کندهار ډول څاروي یعنی حیوانات د روزنې لپلوه هم د یادونې وړ دي، قابل یادآوری هستند. لپلوه یعنی از روی. او بل هم مبارک خرقه د احمد شاه بابا په وخت کې د فیض آباد نه کندهار ته راوړل شو، آورده شد او یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه شوه، آبادی برش ساخته شد چې تر اوسه پورې هلته ساتل شوې ده، د اونجا نگهداری شده او زیاد شمیر خلک یې لیدو ته ورځي. مردم زیاد به دیدن از او میره یا به زیارت از او میره. د میرویس نیکه په وخت کې د افغانستان پلازمینه یعنی پایتخت د کندهار ښار و. احمد شاه بابا هم د کندهار ښار د پلازمینې په توګه وساته، به قسم پایتخت ور نگاه کرد او د یوې لوی امپراتورۍ بنسټ یې کېښود، اساسش گذاشت. خدا لوستی بود درس په فعالیتونو کې در فعالیت‌ها د کندهار په هکله پوښتنې دي. در مورد قندهار سوالات هستند، هم سوالات تشریحی و هم سوالات 4 جوابه. و در قسمت لغتا پلازمین پایتخت، چیتا پایین، سکوی یعنی که یخندوزی، بلسویل جنوب، خروب آبیاری، سمت مغاره، ورخت بارندگی، کرن زراعت، معنی قصر. چیت پایین که اینجا به شکل شفاهی میگم و کلمات متضاد را پیدا بکنیم. چیت پایین، جگ بلند، ویجار خراب، ودان آباد، خروب آبیاری و وچکالی یا وچ خشک، خاص عام، دیر لږ یعنی کم، مشر کشر. او بل هم دلته نومځري دي، ضمایر را براتان آورده که ایره میگه مشخص بسازین که در ویدیوی قبلی ما با هم کار کردیم. په بل برخه کې هم دلته پوښتنې سوي دي، سوالات صورت گرفته. از متن بالایی را میخوانین و بعد اینی سوالات که اینجا صورت گرفته 4 سوال است، ایره باز پاسخ میدین. نو که چرته بیا پوښتنه لري، اگر با سوال می داشته باشین یا مشکل می داشته باشین کولای شئ له ما سره بیا په کامنټ کې شریک کړئ. تر بلې جلسې پورې الله مو مل.